په خیر حاجي صاحب، حج دې مبارک شه، نه په خیر راغلی. الله پاک دې ستا حج قبول کړي. امین امین. ساده ګله ستا دې هم پکې نصیب الله پاک وکړي. خدای پاک دې ډېر اجر درکړه چې ما ته دې حج مبارکي راکړه. بس الله پاک دې قبول او منظور کړي. ما خو د الله دپاره دا حج کړی دی او هغه دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بس الله پاک دې ستا دعا قبوله کړي. الله پاک دې زموږ هم پکې نصیب وکړي. او بس ته خو بختور سړی، ستا پکې نصیب وشو. الله پاک دې ستا د حج قبول کړي. خو دا راته ووایه حاجي صاحب چې موږ ته دې څه راوړي دي که نه د حج نه؟ یاره مټوریه بس درته وایم چې په دې کلي ته مې قدم ایښی دی واپس که نن ور سړی د شیانو ته پوښتنه کوي. خو راوړي مې د خیر سره څه مې ډېر راوړي. سبا زموږ حجرې ته 4 بجې مازدیګر راشه. مسواک مې درته راوړی دی، د زمزم اوبه مې درته راوړي دي، خرما مې درته راوړي دي، او جانماز مې درته راوړی دی، او مسواک مې درته راوړی دی. بس ټول ته به انشاءالله په انصاف سره میلاویږي. نو سبا ته زموږ جومات ته راشئ، نشته حجرې ته راشئ. صحیح ده حاجي صاحب. بس الله پاک دې اجر درکړي. زه ته اوس ورځه او که نه چې زه بس ځمه لږ مې کار دی که نه خواته ساده ګل سره، نو هغې طرف ته ورځمه. زه خو ځې مټوریا خو خبره ده مورخه په کلي کې اعلان مه کوه چې مار سره راوړي دي ښه. بس تا له مې ویلې نو تا ته به میلاویږي. خو خیر دی بس چې څوک خبرې هغه ته به یې ورکړو او که نه بس ټول کلي ته مه وایه. صحیح ده که نه؟ ځه الله دې مل شه. ځه نه ته به یې غمه شه حاجي صاحب. بس څوک به هم نه خبروم چې زما پکې برخه ورسېږي. بس خلک خپل کار کې ښه او که نه نو بس زما برخه به ساتې کلي ته نه درته خبروم. ځه یا لکه ساده ګله راوځه که نه سره غرمه شوله راپاڅېږه له شابه 12 بجې دي. دې سره غرمې ته ګوره ته اوسه پورې خوبونه ډدې رابوځه شابه له درشه کار مې دی در سره. څه خوند یې که خوبه ویه مور جانې څه خبره ده یاره خلک خوب ته هم نه پرېږدي. دومره ستړی یم که نه چې څه درته وم پرون مې سختې کرکټې کړې دي. بس زب زب یم که نه ته مونږ خوب ته نه پرېږدي. داسې تورې کار دې کړی دی چې اوس ته زب زب یو تا خوب ته هم پرېږدو. لاړ شه هلکه شابه چې اجان را روان دي د چا کور باندې چاپه ووهه که نه یو څه ترېنه راوړه. جانمازي تسبیح زمزمې وایي بچې مسواک هر څه یې راوړه ترېنه که نه خرما هم ترېنه راوړه. له شابه صحیح ده مورې به زه به لاړ شم. خو دې چل کومه که خرما یې راکړه نو خرما به زه خورم په لار او جانماز به درته راوړم. صحیح ده ګوره ساده ګله بچیه دې چل ده چې جانمازونه موږ 15 دانې دي او مونځ پې یو قسم نه کوي. یو جانماز هم کافي د 10 نفر پې مونځ کولی شي. ول په هغه 15 باندې مونځ وکړي بیا بل جانماز راوړي. که جانماز یې درکړو که نه بل مسلمان دی ورکړه هغه به کور ته وي. صحیح ده که نه؟ نو خرما راورسوه. خرما چې دا خوله خوږه کړو شابه له منډه که په کوم کور چاپه وهه شابه. صحیح ده مورې بس دا دې لاړم خرما به درته راوړم. څه به یاد ساتې نو اجان خو ډلې راغلل موږ ته به خرما راوړي. که خرما نه وي حاجي زمزم اوبه به راوړي وا حاجي صاحبانو. او په خیر ساده ګله دا چېرته روانې یې لکه داسې په سندرو روانې؟ یاره مټوریا خدای خو دې په سټ دانه راوخېجوه. سندره نه وې منات وې منات حاجي صاحبان را روان دي نو دا مې نات ویلې. ښه ساده ګله ترانه دې ویلې مونږ ویل که ټپې دې شروع کړي دي. چل دی ته خو به د ترانې نه ټپې جوړه د ټپو نه ترانې جوړه. خبره ده که نه چې چېرته روانې دا راته ووایه. یاره مټوریا که رښتیا را باندې وې که نه داسې ځمه مې لکه کوم کور کې حاجي راغلی نو په حاجي باندې چاپه ووهمه چې څه نه راوړم. خرما مې د مور یادې شوي دي چې میل خرما ترې چاپه کړو. ښه دا خبره ده حاجیان خو بس ماشاءالله ډېر راغلي په دې کلي کې. خو ما ته هغه مالداره د ګلمکۍ پلار ښکاري هغه حاجي راغلی نن ما سره میلاو شو. ما ته ویلې چې خرما مې راوړي دي، جانماز مې راوړی دی، مسواک مې راوړی دی، زمزم اوبه مې راوړي دي او ډېر شیونه تسبیح مې راوړي دي. چې هر شی په کار یې بس راشئ زما منې په هغې په کور چاپه ووهه. نه مټوریا هغه زموږ خپل سړی دی هغې ته خو خامخا ورتم دی خو موږ خبر کړي هم نه یو. بالکل ساده ګله په دې وخت کې چې دی که نه دار چا خپلوان زیاتېږي دا ورځه چاپه پې ووهه. بس لاړم درنه یاره. په خیر حاجي صاحب حج دې مبارک شه. نه په خیر راغلی. الله پاک دې ستا حج قبول کړي. مننه ساده ګل. الله پاک دې اجر هم درکړي او ښایسته ګلابي ښځه دې خدای پاک درکړي. یاره حاجي صاحب درته څه وي او زموږ امانت خو تاسو کاره دی. خو زه خیر دې خبرې ورته بل وخت یاده وکړو. څنګه چله ساده ګله داسې مخ ته خو واړو ځان سره خبرې کې. خیر خو به یې راځه کېنه په دې چوکۍ. نه حاجي صاحب څه خبره نه وه بس هسې مې سوچ کولو ځان سره ښه راځه چې کینو. ښه حاجي صاحب نورې څه غورې دي دا راته ووایه چې سفر دې څنګه و دا د خیره سره په خیر تېر شو؟ او ولا ساده ګل جانه ډېر په خیر او خیرت سره تېر شو. بس الله پاک دې قبول او منظور کړي. ښه حاجي صاحب دا راته ووایه که نه چې دا مکه څنګه ځای دی ته ماته ووایه که نه څنګه خوشحاله وي پکې که نه؟ یاره ساده ګله څه درته ووایم که نه زما خو زړه نه راکېدو چې نه راشم. داسې یو زړه ته خدای پاک سکون ورکوي په هغه ځای کې ډېر ښایسته ځای دی. بس دعا به کوو چې الله پاک د هر یو مسلمان بس په هغې ځای کې نصیب وکړي چې د هغې دیدار وکړي چې د چا په زړه باندې ارمان یې الله پاک دې ورته قبول او منظور کړي چې په خیر سره د دې مکې دیدار وکړي. آمین ثم آمین. امین حاجي صاحب بس الله پاک دې در مسلمان پکې نصیب وکړي او چې چا په ارمان الله پاک ورته د ارمان پوره کړي. خو حاجي صاحب بله خبره دا ده که نه چې زه خبر شوی یم چې خلک هلته لاړ شي نو بیا شیطان په تیږو باندې ولي نو زموږ د طرفه دې مې 15 تیږې ویشته دا بیخي د سړي بچی دی نه پوه شي روزانه مونږ غلطوي. خبره داسې ده که نه چې شیطان دې په تیږو ویشته که نه؟ یاره ساده ګله څه درته ووایم که نه دروغ به درته نه یم. د حج نه راغلی یم داسې بیرو بارو که نه چې بیخي پکې د قدم د ښودو ځای نه و. ماشاءالله داسې ډېر نفر راغلي ول او بس ما ته خو موقع پکې رانغه چې شیطان مې یو څو ګوسې ویشتې ولو. خو خبره داسې ده که نه چې 15 کنځاګانې مې ورته وکړې د زړه د خلاصه. یاره حاجي صاحب دا خو ډېر د تورې کار کړی دی که نه په غر کې دې سوړه وښکلې ده. موږ دلته خلک نه په کلي کې پناه لد دي دا خو شیطان دې هم نه دی پرېښی. هغې ته لږ د خور مور یاده کړله. یاره قدم را واخله حاجي صاحب.
او کنه دا خو به منې کنه که ورته وخت رانغی چا خبره کنځا خو مې ورته وکړې که د شیطان دا یادې پوه شي بیا به ما سره چیړ نه کوي